روشن مګر دا شعر هغه خلک مونږ په خپله واکداران د پسرلي کړل هغه خلک مونږ په خپله واکداران د پسرلي کړل چې کوم څوک په حقیقت کې د ګلونو قاتلان ډېرو قدرمنو اورېدونکو ذهن کې و چې زه به ملګري چې راشي نو ګڼ شي دعا او فاتحه به کوو زه د او د سپینغر پښتو ادبي جرګې او کاله جرګې کې نه دي پاتې شوي چې کور مې سره تعلق لري وفات شوي دي د هغو نومونه اخلم هغه دپاره به دعا او فاتحه کوو لکه موږ سره ډېر قدرمن ملګری د فارسي ژبې سره هزاره او تعلق لرو خو سپینغر پښتو ادبي جرګې کې ډېر لوی وخت تېر کړی دی پښتو ژبه کې شعر لیکلی دی چې افغانستان کې شهید شوی و سره د کور ودانې او زمن بچي نه و کویټې ته تللی و بیا راتله سره د کور ودانې افغانستان کې ټوټې شوی و سلطان علي سهار صاحب زموږ یو بل ملګری جمال شیدايي صاحب محترم عباس علي توکلي صاحب چې دواړه جوران دي د هغه دین و او خادم شرابي صاحب چې ډېر ولسي شاعر و او محترم ډېر لوی پېژندلی نوم تقي شراب هاشمي صاحب سردار علي شغلا چې دلته موږ سره ډېر ګډونې کړی و او ډېر په کور مې ډېر یو ولسي شاعر و بلکې ډېر نازولی شعر چې ډېر موسیقۍ په میدان کې ډېر مشهور دی سید عجیب شارب او نن پروګرام چې را جوړ شوی دی او ښاغلي محترم روشن منګش صاحب دې ټولو روحونو ته ایصال ثواب لپاره خاص کر روشن منګش صاحب روح ته ایصال ثواب لپاره د سورې فاتحه تلاوت خاص کوو ټول ملګري دې د روحونو لپاره سورې فاتحه تلاوت رب تعالی ټول روحونه سره د خاورو وبخي